عبدالله اخر هم خپل استازی اشرف غني ته ورولېږه تر څو په راتلونکي حکومت کې عبدالله ته د اجرایه ریاست پر ځای یا نوم باندې یو بل موقف ورکړي. دا چې عبدالله بیا کوم پلان سنجولی دی او څه غواړي ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. ګرانو کتونکو او مینوالو السلام علیکم. ثبات او همپالنې ټیم د ټاکنو پروسې پر هر پړاو کې یو بهانه ونیوله او دا ټولې بهانې د دې لپاره وي چې له دولت ساز ټیم سره برخه خپله کړي، خو تر دې ځایه یې کیسه بریالۍ شوې نه ده او په مقابل کې ولسمشر غني هم په خپله دریځ ټینګ پاتې دی. له ټاکنو یوه ورځ وروسته ثبات او همپالنې ټیم له خپل اجرایه رئیس انورالحق هادي ولسمشر غني ته راواستوه تر څو په راتلونکي حکومت کې ورته برخه ورکړي. د دوی غوښتنه همدا وه چې که ورته په حکومت کې برخه ورکړل شي نو له مخالفت به لاس واخلي او که نه وي نو ولسمشر غني دې هم یو وار بیا د نه منم داستان ته غوږ شي، خو د غني له لوري ورته د رد ځواب ورکړل شو. تر انورالحق هادي وروسته یو بل کوچنی پلاوی راغی او غوښتنه یې دا وه چې اوسنی اجرایه ریاست دې په یو بل نوم پاتې شي، خو په راتلونکي حکومت کې دې د اجرایه ریاست ټیم خوندي شي. په هغه صورت کې به عبدالله هم د نه منم داستان پای ته ورسوي، خو ولسمشر غني بیا د رد ځواب ورکړ. کیسه دا ده چې ډاکټر عبدالله تر ټاکنو وړاندې هم خپله ماته ترسیم کړې وه، ځکه خو یې په موقت حکومت او د سولې په بیا سره او بیا پایه پروسې ټینګار کوو. عبدالله پوهېده چې په ټاکنو کې بایلي او د اشرف غني سیالۍ نشي کولی، نو موقت حکومت به ورته ځکه ښه وي چې که مشري ورته ونه رسېږي نو اوسنی اجرایه ریاست به پکې خوندي پاتې وي. تر دې وروسته د امریکا له سفیر سره د سهار او ماښام د کتنو ټول تمرکز یې پر همدې و چې څه ډول د سولې بې سره او بې پایه پروسه پیل شي چې په یوه ګډوله کې حکومت کې حد اقل د ده او د ټیم چوکۍ خوندي پاتې شي. په دې هر بهیر کې عبدالله مات شو او اشرف غني له ټولو مخالفتونو توطئو او خنډونو سره په دې وتوانېده چې ټاکنې ترسره کړي. د ولسمشري ټاکنو په ټول بهیر کې لکه د ټاکنو کمیسیون د کمیشنرانو ټاکلو پروسه کې مخالفت وکړ، خو اشرف غني ورته لار پیدا کړه او اوسني غړي د ټولو په رایه وټاکل شول. تر هغه وروسته د کمیسیون په هره پروسه کې مخالفت او ورپسې مخالفت یوازې د دې لپاره و او دی چې پروسه ځنډنۍ شي او مقابل ټیم یعنی دولت ساز فشار راشي چې د واک ویشلو ته زمینه برابر کړي او د دې کار لپاره په کمیسیون کې هم مولانا عبدالله یعنی نه منلو ته استولی دی. هغه کمیشنران چې په خپله د عبدالله په رایه هم ټاکل شوي وو نن یې کارونه او مدیریت نه مني. دا خو داسې ده لکه سړی چې خپل کړی کار نه مني او عبدالله نن په همدې حالت کې دی. ګرانو کتونکو او مینوالو په دې هیله چې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي، که چیرې مو دغه ویډیو خوښه شوې وي در سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شریکه کړئ. مننه.